د چمپیونز ټرافي پر سر له هند سره د پاکستان ناندرۍ. ورو ورو د چمپیونز ټرافي سیالیو د راتلونکي پړاو پر رانږدې کېدو سره په پاکستان کې د دغه سیالیو د ترسره کېدو او د هیواد ته د تللو په اړه د هند زړه نازړتوب او د هایبریډ ماډل غوښتلو د پاکستان غږ لوړ کړی. دواړه هیوادونه د مهال د خپل ځان په ګټه د چمپیونز ټرافي پر سر ناندرۍ وهي. د پاکستان ایکسپریس نیوز د کرکټ نړیوالې شورا په ناسته کې چې د جولای په 19 پیل شوې او سبا پای ته رسیږي، د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي د ICC مسؤلیت دی چې د چمپیونز ټرافي د لوبولو لپاره هند پاکستان ته پرتګ قانع کړي، نه د PCB. ښاغلي نقوي د هند له هایبریډ ماډل یا په دویم هیواد کې د چمپیونز ټرافي د ترسره کولو په اړه ICC ته خپل دریځ څرګند کړی او ورسره مخالفت یې ښودلی دی. هند تر اوسه په رسمي توګه د چمپیونز ټرافي لپاره پاکستان ته د تګ په اړه څه نه دي ویلي، خو داسې راپورونه خپاره شوي چې ښایي هند د تیر اسیا جام په څیر د هایبریډ ماډل یا د دویم هیواد په کوربتوب د چمپیونز ټرافي د ترسره کولو په لټه کې وي. پاکستاني کرکټ بورډ ویلي چې په دې اړه به د هند له کرکټ بورډ سره خبرې وکړي، خو پاکستان ته د تګ په اړه به وروستۍ او قاطع پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزارت کوي.